ډېره مننه ماجور صاحب. شمس الدین شمس راغواړو چې خپل لرلې سره شریک کړي. شمس الدین شمس ستاسو د چکچکو په بدرګه. دا په دې غږ په زور خیر صاحب صدر او استاد د ټولو په اجازه زما خو دوی مکتي دي یا چې څه یې کنه څلوريزي د اوپک لمن سرسوا په ختیځ کې د اوفق لمن سرسوا په ختیځ کې د ماښام ناغۍ پیدا سوې په لویدیځ کې د ننګیال پر مرګ اوښکې سوې وینې د ننګیال پر مرګ اوښکې سوې وینې سپېدې ووسېدې نن بیا په ګهیځ کې یو د بله مقطع ده په دې کې خو دننه ګرانې دي بخښنه غواړه خو موږ یو شی ایجنډه پکښې ده پوه شوې که دا په ایجنډه سره خلاصواسې او حماسي نوګي هم نوې مرحله سوه حماسي نوګي هم نوې مرحله سوه ولولمې وغلم تا رسوه تاسو پاسوی په ولس مین ننګیالو تاسو پاسوی په ولس مین ننګیالو لبصر کې څه اوس جوړه سره لمبه سوه دا خو ناغه و دا به بیا بله من کتاره کو عشان ماما هم راغلی دی تاسو خو هم ګرد به شی کو دا نور د ټوک شیان هم پکښې و که نه زه به یو غاړه پکې وکړم یاري نه د ناروا یاري نه د ناروا حال د ساغرۍ له ملا وکړئ ملا ته ولې نجلۍ ورله مولوي صاحب زه مینه سومه ملا ته ولې نجلۍ ورله مولوي صاحب زه مینه سومه هغه ول توبه وکاږه د کوپر لور یې دا څه وایي دوی ورته ویل چې ته خو له ما پوښتنه وکړې چې په چا مینه شولې ملا ورته ویل په چا مینه یې دوی ورته ویل په تا مینه دی به نه وکړې مردار